نامتو شاعره لیکواله محترمه ارزو زیارتوال ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او دې تاریخي جرګې ته خپله وینا وکړي. د لوی څښتن په سپېشلي نامه چې ډېر مهربانه او بخښونکی دی، د ټول پښتون قام تر څار لاندې د بنو په دې تاریخي ښار دې ته لار کښي د دروند کوربه په حیثیت ناست زموږ ملي مشر قدرمن محترم محمود خان اڅکزی صاحب او ورسره د پښتون قام نواب محمود ایاز جوګیزي صاحب او په دې تالار کې ناست د پښتون قام ټولو علاقو او قبیلو او د مختلفو ګوندونو نه راغلو درنو مشرانو کشرانو او خویندو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خپل شعر ابتدا د خپل وینا ابتدا په دا خپل شعر سره کوم. غواړم چې مړه سمه نوشه به وي، غواړم چې مړه سمه نوشه به وي، عمر له بیده سمه نوشه به وي. حال د پښتانه کې بدلون نه رالی، حال د پښتانه کې بدلون نه رالی، لږ ترېنه خفه سمه نوشه به وي. یو په یوه لار او بل په بله ځي، یو په یوه لار او بل په بله ځي، لږ ورته غوسه سمه نوشه به وي. وایي چې د کام ناتار په کام ګرځي، وایي چې د کام ناتار په کام ګرځي، نن که پرې جرګه سمه نوشه به وي. وخت د سیالۍ سره راټول سي اوس، وخت د سیالۍ سره راټول سي اوس، ځکه نن درنه سمه نوشه به وي. شپون ته د شپیلکۍ اواز مزه کوي، شپون ته د شپیلۍ اواز مزه کوي، ژوند لکه ټپه سمه نوشه به وي. قدرمنو مشرانو نوشه به وي، قدرمنو مشرانو په قرآن شریف کې دلته به ډېر لوی عالمان ناست دي. هغه وخت چې هندوان به سړیو هلکانو به ښځې څېړنې به کولې یا بل څه، نو په یو آیت را نازل شوی دی چې تاسو خپلو بیبیانو ته ووایاست چې چادرونه پر سر کوئ. برکا خو دلته بالکل نه ده یاده سوي. که هر څوک دلته ناست اوري ملایان صاحبان شاید د دوی به هغه آیات یاد هم وي. او بیا ما چې کله قدوري شریفه ویله نو موږ ته خپل ملا صاحبان دا ویل چې اوس ښځه چې ده کلها ټوله فرضتون فرض ده، الا خو بیا نه دی فرض، وجهو مخ د دې، کفیها لاسونه د دې، و قدمیها پښې د دې. او دغه رنګه و سړیو ته هم خپل چوکاټونه ایښي سوي دي په اسلام کې. لکه نن تر ننه پورې یوه ښځه هم یو ځای هم د یوه سړي په یوه شي اعتراض نه دی کړی. موږ قبول کړي دي که هر رقم دي، زموږ قدرمن دي، زموږ ورونه دي، زموږ پلرونه پلار سوی دي، زموږ زامن او زموږ وررونه د خپلوان عزیزان. موږ خپل د سړیو شملې اوچتې غواړو. موږ نه غواړو چې موږ دوی ته سپکاوی وکړو، دوی ته بده خبره وکړو. موږ دپاره ټول قدرمن یاست، خو باید چې تاسو هم دا موږ زنانې قدرمنې کوي. چې ته یې موږ قدرمنې کړه، ته یې خپله قدرمن سواسته. او بل زه دا ورته ویل غواړم چې زما مځکه، زه د خپلې مځکې خپل اختیار غواړم. زه همسایه نه یم. که زه همسایه یم نو زه به په بل وطن کې پرته وایه. زه چې په دا خپل وطن کې اوسم، تا زما په مردم شمارۍ کې زما تعداد پر کوم ځای درولی دی چې نن زه بې شناخته یم. زه ولې پر ځان باندې د بل اوس نوم یادوم؟ زه خو پښتنه یم، زما ژبه پښتو ده، زما رسم رواج، زما دستور، دا زما جرګه د دې خبرې ثبوت ده چې دا د پښتنو یو لوی لا وخته څخه رواج راغلی دی چې موږ دا جرګې کوو. نو زه خپل شناخت غواړم، زه خپل د تعلیم غواړم، او زه خپل په سیاست کې خپله برخه غواړم. زما ورور و موږ ته راکړی دی، دا دی نن د دې خبرې دا لوی ثبوت دی چې په دې جرګه کې چې 40 کاله بعد دا له وختونو بعد دا جرګه ده، نو نن دا خوندو ته دا حق ورکړی دی. له تاسو ټولو مشرانو هم زه دغه هیله لرم او دغه امید ساتم چې تاسو به په خپلو جنکیو باندې باوجود د دې چې و موږ ته چغالان، و موږ ته لیوان، و موږ ته مختلفه قسم هغه دغه چې رالیږلي دي،
خو قرآن شریف کې چې راځي موږ خو قرآنونه په خپله ویلي دي، په ترجمه مو ویلي دي چې لمونځ او روژه یې پر ښځه او نر دواړو فرض کړي دي، دغسې تعلیم هم پر ښځه او نر دواړو فرض کړی دی. نن د حالاتو تقاضا ده، نن د حالاتو تقاضا ده چې ته به نجلۍ نارینه ډاکټر له نه وروړې. اسلام کې دا شی منع دی، نو ته باید ښځینه ډاکټره ولرې چې ستا په کور کې یوه نجلۍ ډاکټره وي، ستا د ګردې قبیلې، ستا د ګرد خاندان خدمت کوي. نو پر دې سټیج باندې دا ویل غواړم چې موږ ته مشر د وکوي چې په راتلونکي کانګړه کې و دې ښځو ته که ګډه وي که جلا وي زموږ دپاره ده او دې اعلان کې او موږ ته د په پارټۍ کې خپل حیثیت خپله نمایندګي په لاس راکړي. انشاءالله دا خوندې به تر هر چا د پټکی اوچت ساتي. که وخت و بیا به خبرې کوو. الله مو عزتمن او بریالي راته ولره. ډېره ښه جرګه ده، د ډېر ښه امید یې ساتم. انشاءالله لازم وخت به راځي، وخت به راځي. د چا شعر دی